سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن مې غوښتل چې زه تاسو سره ډېر یو ضروري خبر شریکم. خبر چې کوم دی هغه دلته د عمومي رخصتۍ په اړه باندې دی. دغه را روانه پنجشنبه چې کوم په کوم ورځ به اختر هم وي، دلته په فرانسه کې عمومي رخصتي ده. د دوی څه مذهبي رسومات دي، هغې د وجې چې کوم دی دلته په فرانسه کې عمومي رخصتي ده او د پنجشنبې په ورځ به انشاءالله اختر به هم وي. نو دا زموږ ستاسو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. اوس موږ تاسو کولی شو چې خپل اختر چې کوم دی خپلو ملګرو سره په خپلو کورونو کې ولمانځو. هغه ملګري چې کوم دوی کارونو ته ځي، دوی دپاره دا ډېر یو ښه خبر دی او دوی ضرورت نشته چې دوی کار ته لاړ شي، ځکه هلته به ټول د کار ځایونه بند دي، ټول ادارات به بند دي. دویم هغه ملګري چې کوم دوی داسې پلان لرودو چې دوی په د پنجشنبې په ورځ چې کوم دی کوم رسمي کار دپاره لاړ شي، کوم ادارې ته لاړ شي، نو یا کوم دوی رسمي کار لري په کوم اداره کې، نو دوی د ځان نه په زحمتۍ، دوی د په کور کې پاتې شي، ځکه چې دلته عمومي رخصتي ده د پنجشنبې په ورځ. نو ټول ادارات به بند دي، څومره چې رسمي کارونه ځایونه دي دا به ټول بند دي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو په کور کې پاتې شئ. او د دې نه هم ښه خبره دا ده چې د اختر ورځ دی، نو موږ تاسو به ټول د اختر ورځ چې کوم دی هغه به خپلو ملګرو سره په خپلو کورونو کې تېره کړو. نو ځکه مې غوښتل چې دغه خبر تاسو سره شریکه کړم او یو ویډیو پرې جوړه کړم. او دویم غوښتل مې چې تاسو ټولو ته د مخکې نه د اختر مبارکي وایم. تاسو ټولو ته د اختر ډېر ډېر مبارکي، تاسو ته ستاسو ټولو محترم فامیلونو ته د اختر ډېر ډېر مبارکي. تاسو عبادات، روژې، منځونه، تلاوتونه، نفلونه، هر څومره چې عبادت تاسو کړي هغه د الله تعالی په خپل دربار کې قبول منظور کړي او الله دې دغه اختر چې کوم دی زموږ او ستاسو په وطن کې د امن او د سولې سبب وګرځي. الله دې زموږ او ستاسو ژوند د خوښۍ نه ډک کړي. نو ملګرو، دغه وړه ویډیو مې غوښتل چې تاسو سره شریکه کړم. دغه یو ښه خبر و چې دغه تاسو سره شریکه کړم. د خیره انشاءالله روژه چې کوم دغه په ختمېدو ده، 2 روژې د خیره پاتې دي. نو دې نه بعد به انشاءالله زه ستاسو پوښتنو ته جوابونه په وخت باندې در کوم. ستاسو څومره چې کمنټونه راغلي تر دا دمه ما جواب کړي نه دي. انشاءالله زه به هغو ټولو ته جواب ورکوم، تاسو ټولو ته مکمل او دقیق معلومات در کوم. ټولو سوالونو باندې، ټولو پوښتنو باندې انشاءالله زه ویډیوګانې جوړم. بله دا ده چې دلته په روژه وه، په روژه کې وخت ډېر زیات کم و، خوب دپاره، آرام دپاره زه به کار ته تلم. نو ما نشو کولی چې زه ویډیو جوړه کړم او وخت ورکړم. بیا مې هم کوشش کړی دی، څه نه څه یا 3 4 5 ویډیوګانې مې جوړې کړي دي، ولې انشاءالله زه به کوشش کوم چې د اختر نه بعد د خیره ستاسو ټولو پوښتنو جوابونه درکړم او تاسو ټولو ته دقیق او صحیح معلومات په وخت باندې درکړم. نو مننه ملګرو، یو ځلې بیا تاسو ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارکي. الله تعالی دې ستاسو ټول عبادات قبول منظور کړي. تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. په مخه